زر لټونکي دا کسان هر کال د ژمي په موسم کې د افغانستان له شمالي ولایتونو د کونړ د سیند بېلابېلو سیمو ته راځي او دلته له شګو زر کاږي. سره له دې چې دا نوې چاره نه ده، خو په سیاسي ډګر کې چې په افغانستان کې د قومونو د جلاوالي او کرکو خبرې کېږي، دا خلک دا ثابتوي چې د ولس ترمنځ کرکه او بېلوالی نشته. دا خلک خوښ دي چې په سوله ییزه فضا کې د خپل هیواد په بېلابېلو برخو کې د زرکشۍ او زرلټون لپاره ګرځي راګرځي. ما از ولایت تخار هستیم، ولسوالی رستاق خیریه باغشا. نام من جمال الدین است. همینجا میایم اتوبوس تا کرایه میگیریم، 700 روپیه کرایه میگیره تا کابل است. تا کابل میایم جلال آباد 200 روپیه میگیره، دوجا میایم 100 روپیه میایم کنر. اینا اینجا میایم غریبی میگیریم روزی 200 300، بعضی روز هم خالی هم میمانیم همجا غریبی میکنیم. اینا کانادا رفتن نمیشود، دوبای بریم پیسه نیست دوجا ما پاسپورت کنیم نمیشود، یا ایران بریم پیسه نیست اون رو پاسپورت کنیم نمیشود. این همجا ما غریبی میکنیم. بسیار از مردم کنار بسیار خوش هستیم. ما میمان خانه میته، نان از خودمان پخته میکنیم، آشپز داریم دوجا پخته میکنیم، میریم میمان خانه میته، کمپل میته، ما اونجا خواه میکنیم. بسیار خوش هستیم از مردم کنار. دیگه صبح که از جا منتشر شد نماز خود که ادا کردیم، دیگه فقط خواب روزی نماز دیگر کار ما همون ادامه میکنیم. دیگه کار که ختم شد اینا ختم است، دیگه میریم طرفی استراحتگاه. که څه هم په تېر کې هم داسې بدې پیښې نه دي شوي چې دوی ته دې په کومه سیمه کې ګواښ پېښ شوی وي، خو په دې وروستیو کې چې د طالبانو د حکومت په رادبره کېدو سره امنیتي پیښې نه دي شوي، دا موقع د دوی لپاره لا د خوښۍ وړ ده چې ګواکې له ډاره پرته دوی د افغانستان له شماله ختیځ او نورو هغو سیمو ته ځي چې سیندونه پکې بهیږي. که د دوی د کار لپاره منظم یو بنسټ یا یو اداره وي او دغه خام مواد ترې وپېرل شي، او یا د دوی لپاره داسې وسایل په واک کې ورکړل شي چې له دودیزو وسایلو پرته په ماډرن او عصري وسایلو زر وکاږي، ښایي